चलो सही जवाब इन्होंने रात दासी हुई मजदल तशपूका नुमावी ब्या बराशम देवी मा सरवादूका ननी रात दासी ननी रात दासी हुई मजदल तशपूका मावी ब्या बराशम देवी मा सरवादूका ननी रात نامې درنو لیدونکو مومن جان را سره ناست دی لاره راته سموي او دا د کنسرټ تالار ته رانږدې شوي یو د خپلواکۍ د 105 کال د ازادۍ د جشن په پار چې کوم د خپلواکۍ دغه میله را جوړه ده په کیلیفورنیا سټاکټن کې نو هغه ځای ته ورقریب یم Take the next right onto West Weber Avenue. چې دغه کنسرټ ښکلی وشي مزیدار وشي راغلي پښتانه د وطن نه لرې دوی خوشحاله شي خپلې هڅې به کوو چې دوی خوشحاله کړو راسره اوسي دا پښتانه دلته به صحیح که نه آپ الله شو منګه باید ګیټ هغه د زمونږ تاسو دلته به دا کوم ورګي دلته زمونږ تاسو ګیټ خدا به مونږ ونوي کې به نه نه دلته دا کوم دا خیر یو ټرن کې مثلا خو یو لږ معلومات شي پته لګین بیا نو موږ یو ټرن زمونږ ګیټ هغه ده صحیح شو الته مخکې زم بیا ډېر رش دی په کیلیفورنیا کې دا پښتانه افغانان د خپلواکۍ د کنسرټ د دغه میلې د لمانځلو لپاره را روان دي تاسو ته لږ لږ ښکاره کوو هغلته مخکې ورځې دغه فنس شوټ کېږي دغه سکیورټي ولاړ دی دغه فنس دی ښه دا د خپلواکۍ جان اورمه د دلته راغلم دا ډاکټر صاحب ناست دی ډاکټر کنسرټ صاحب په پار باندې راغلي پښتانه دا راغلي پښتانه افغانان د خپل هنرمندانو لپاره د میلې لپاره سره د خپل ماشومانو دغه به تاسو ته ډالۍ کوو راسره اوسئ زه هم بس دغه ځای راورسېدم او ورځمه ورو ورو د ولسنامې درنو لیدونکو د خپلواکۍ جشن روان دی بلا پښتانه افغانان د کوزې پښتونخوا د برې پښتونخوا او د بلوچستان د کوټې دا چې دا دوه ملګري خروټی صاحب او ورسره بل ملګری دا د کوټې دي هغه شانتې وسیم دی د صوابۍ نو لر او بر ټول راغلي دي او ښکلی کنسرټ روان دی مزیدار ټولو هنرمندانو پکې د هنر مظاهره وکړله مونږ پکې هم یو څه مات ګوډ هنر وکړ نو آباد دي وي ټول پښتانه خدای دې وکړي چې په څه نه څه بهانو باندې په دغه هېوادونو کې پښتانه راغونډېږي او د یو بل سره د زړه خواله هم کوي او د یو بل په درد او غم او ښادۍ کې شریک شي نو پښتانه دې الله په اتفاق ساتي آمین خپل اوږو باندې بار کړې ده چې ډېر کم هنرمندان موږ داسې لرو منندوی یم ډېره زیاته مننه کور ودان ستاسو هلو
آنلاین زمونږ دغه کاروبار دی پورا نړۍ ته مونږ د زنانو نارینو کالی دغه شانتې سپلای بوټان واسکټونه دغه مونږ پورا نړۍ ته پښتنو ته رسو غرض مو هم دغه دی چې د پښتنو دغه کلتوري څیزونه هر هیواد کې دیو ته په اسانه باندې ملاو شي دغه مهور دی او زما چیرته دي زما جامې چیرته دي زما سپلۍ چیرته دي زه خو په تمه یم دا خو به تاسو آرډر کوئ آنلاین بیا به درته ملاویږي داسې خو نه ده چې زه راځم او ځان سره به راوړم نو دا به تاسو آنلاین آرډر کوئ نو ما ته خو د دې په اړه معلومات نو زه اوس خبره شوم ستاسو د خبرتیا سره سره به زموږ ډېر پښتانه اوس خبر شوي وي او زه باوري یم چې د اوس نه پس به دغه زموږ په سوشل میډیا د کې ډاټ بای کرن خان دغه پیج په یوټیوب او په انسټاګرام دغه شانتې په ټیک ټاک باندې فالو کوي هم نوې ډیزاین چې راځي نو هغه تاسو ګورئ او که ستاسو خوښېږي تاسو آرډر ورکوئ ستاسو تر کوره به ارومرو در رسېږي ما ته لږ ډسکاونټ شته که نه کوپون شته لرم یا نه ولې نشته بیخي احیانا ستاسو هغه کوم کسان چې تاسو د مثلا د دوی مارکیټینګ کې چې زه ورته یم چې زه پښتانه راځم ما ته ته څوک یې بس ته ډبل پیسې ورکړه نه تاسو په پیژنم زه به ورته وایم چې داسې یو خور ده زمونږ او د هغې فرمایش چې دی هغه په سر سترګو ومني ډېره زیاته مننه کوم قدمانه هېوادوالو تاسو السلام علیکم د ولسنامې درنو لیدونکو دا د خپلواکۍ کلیزه چې واغه کنسرت ختم شو اتل او آمار دواړه را سره د یاسیني صاحب بچوړګي دي او موږ راووتو کنسرت هم په خیر سره خلاص شو خدای دې وکړي چې ستاسو هم خوښ شوی وي او دا ولس هم روان دی دا دی الله په امان الله په امان thank you الله په امان الله په امان الله په امان مننه نو دا دغه ولس مې رخصت کړ خلک راووتل روان دي خپلو کورونو ته موږ هم کنسرت ختم کړو خدای دې وکړي چې ستاسو د لیدونکو د خوښې وړ ګرځېدلی وي ولسنامه پای ته رسومه تر بیا الله په امان